د ترژمۍ مسافر شلمه برخه. روان په تورش پو کې مسافر د ترژمۍ، روان په تورش پو کې مسافر د ترژمۍ، همدا د غرناتی د لور سپېڅلې قربانۍ وې، همدا د غرناتی د لور سپېڅلې. د ترژمۍ مسافر داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د ترژمۍ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو محترمون اوریدونکو، تېره برخه کې مو اورېدل چې هغه وویل زموږ لاس ته یو لوی ښکار راتلونکی دی. دا چې دا ښکار څوک و، دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. هغه پر دې څوک چې د خبرې سره سم د غناتې دی او نه د کومې غرنۍ قبیلې سردار دی. خامخا د هغو جاسوسان څخه کوم څوک دی چې له حمید بن زهره سره یو ځای دلته راغلی و. ناڅاپه د یوسف د کور څخه د هغه افسر بګۍ راښکاره شو چې قرارګاه د قومندان پیغام یې راوړی و. خو څرنګه چې د بګۍ پر دې ټیټې شوي وې او د کوټوال د مرستیالو کسانو دا ونیدل چې دننه څوک دی، ځکه وړاندې ورغلل او ګاډۍ یې ودروله. کوچوان په غوسه وویل ته زما بګۍ نشې درولی، که د سر خیر غواړې نو له مخې لېر شه، که نه نو دا ګستاخي به درته ګرانه پرېوځي. د کوچوان جرأت د نورو خلکو پام ور واړوه او د سترګو په رپ کې هلته ډېر کسان راټول شول. د کوټوال مرستیال له خپلې بګۍ څخه راکوز شو، وړاندې ورغی او وویل ګورئ تاسو شور مه کوئ، موږ یوازې دا غواړو چې ووینو د بګۍ دننه څوک دی. بیا د دروازې پرده لرې کړه، دننه یې وکتل. پوځي افسر په دروند غږ وویل تاسو دومره بې شرفه شوي چې اوس د پوځ عزت هم در څخه خوندي نه دی. تا 2 ځلې زما د گاډۍ د درولو هڅه وکړه. صاحب د بې ادبۍ بخښنه غواړو، د بګۍ پردې لوېدلې وې ځکه مو ونه لیدل چې دننه تاسو یاست. پوځي افسر د هغه خبره بشپړېدو ته پرېنښوده او په پزه یې په زور په سوک ووهه او په زوره یې وویل کوچوانه درځه. کوچوان اسونو ته مترکه ور واچوله او د کوټوال د مرستیال ملګري له وارخطایي یوې او بلې خواته شول او بګۍ د سترګو په رپ کې لرې لاړه. د کوټوال نایب چې پر خوله یو اوسپنیز څوک وخوړ او وغورځېد، د خپل ملګرو په مرسته راپاڅېد او زګیروی یې وکړ. یو تن له آس څخه پلی شو، د هغه خوله یې په دستمال پاکوله. وویل صاحب که تاسو امر وي چې ورپسې شو. نایب کوټوال په شرمېدلې لهجه وویل اوس ټوکې مه کوه. بیا خپلې جامې له خاورو وڅنډلې، ګاډۍ ته ور وخوت. وویل کوچوانه د کوټوال په لور درځه. یو سپاهي ور وړاندې شو. وویل صاحب زموږ لپاره څه حکم دی، تاسو هم زما له مخې نه ورک شئ. د سترګو په رپ کې د هغه بګۍ له هوا سره خبرې کولې او نیم ساعت وروسته یې د کوټوال په مخ کې فریاد کاوه. د هغه دې ته هم پام نه شو چې 2 تنه نور هم ناست دي. ده وویل صاحب اوس اوبه له سره اوښتې دي. هغه د کلا د ساتونکي خاص سړی و، له یوسف سره یې ولیدل او بیرته را روان و. زما پزه یې ماته کړه. کوټوال په ډاډ ځواب ورکړ زه دې وینم، ستا د خپل مظلومیت د ښودلو لپاره دې ته اړتیا نشته چې په خپلو وینو ککړې جامې دې راوړې. خو زه دا پوښتنه درنه کوم ستا په لویه لاره کې د پوځ له یو افسر سره ولې د جنجال هڅه وکړ او دا ګمان دې ولې کاوه چې د خلکو په زړونو کې د پوځ احترام پای ته رسېدلی دی. صاحب ما له هغه سره جنجال هڅه نه ده کړې، ما یوازې د بګۍ دننه سر ور لرې کړ. کوټوال وویل امکان لري هغه ته زما د مرستیال پر ځای کوم عادي سړی بللی وي. صاحب ما هغه ډېر ښه پېژني، کله چې هغه د یوسف کور ته تلو ما ودروه او څو خبرې مو ورسره وکړې. هغه وخت هغه هېڅ په غوسه نه شو. ستا مطلب دا دی چې ستا د پوځ یو افسر 2 ځلې درولی دی، په دې صورت کې هغه ستا ټول غاښونه مات کړي وای هم زه به حیران نه وم. ښاغلی 2 ځلې چې کله سپاهیانو د ګاډۍ د درولو هڅه وکړه د ګاډۍ پر دې غورځېدلې وې او هغه ته دا نه ښکار کېده چې دننه څوک دی. زه د پوځ خلکو ته دا حکم نشم کولی چې له بګۍ نه دي پر دې لرې کوي چې ستا پاتې غاښونه روغ پاتې شي. ښاغلی ما ته دا معلومه و چې د یوسف په کور کې د قبایلو مشران راغونډېږي او ته په خپله هلته ورغلی او پیرادي کوله. نه صاحب زما د سکېدو سبب دا نه و، دا و چې د ګزمې په وخت کې ما ته خبر راغی چې یو نااشنا د یو بنپوزه سړي له کوره بګۍ کې سپور شو او له هغه وروسته به هماغه بڼه او جامه یو ناپېژندوی زموږ جاسوسانو لیدلی و چې د یوسف کور ته ورغی. بیا ما څو کسانو هغه کور ته واستول او په خپله د یوسف د کور په لور لاړم. زما په ګمان د همهغو جاسوسانو څخه یو دی چې زموږ یې له څو ورځو را په دې خوا په لټه کې و. د کور خاوند زوی تر بګۍ پورې ورسېد او راغلی او د هغه په باب په ډاډ سره ویلی شم چې حکومت یې بد ایسي. کوټوال جدي شو. وویل اوس په پوره ډاډ ما ته ټول جریان واورو. کله چې مرستیال ټولې پېښې په تفصیل ورته واورولې نو کوټوال وویل اوس ته ورځه او د یوسف د کور پر ځای د عبیدالله کور ته زیات پام کوه. په هر صورت موږ له ښه ډاډ پرته څه اقدام نشو کولی. که د هغه هستوګنې ځای معلوم شي موږ یې هر وخت نیولی شو. د یوسف د کور په شاوخوا کې له چا سره ته باید څه جنجال ونه کړې. په هغه بل ځای کې هم ستا مسؤلیت تر اوسه پر یوازې د صحیح معلوماتو ټولول دی. د کوټوال مرستیال نور کسان ته په فاتحانه انداز وکتل او له کوټې څخه ووت. 2 دقیقې وروسته د کوټوال نوکر کوټې ته وننوت. له سلام وروسته یو لیک ور وړاندې کړ. کوټوال چې لیک پرانیست د عتبه لیک یې وپېژند
هغه لیکلي وو زه د یو له باور نه اوچت خبر په اورېدو له سنټاپي څخه خپل کور ته راغلم. د شپې زما په غیر حاضري کې څو کسانو چې د اسونو د پښو نقشې غرناطې ته تللي دي زما په کور حمله کړې وه او زما باور دی چې دغه خلک له سعید سره راغلي وو. ته پوهېږې چې زه 2 ورځې ښار ته نشم ننوتلی ځکه خو ته د سعید د هستوګنې ځای معلوم کړه. دا هم کیدای شي چې هغه ښار ته ننوتلو څخه وېرېدلی وي او خپل کلي خواته تللی وي. زه به د اندلس تر وروستۍ څنډې په هغه پسې ورشم. که ته ماپښین مهال د لویدیځ دروازې څخه بهر کوم 2 میله لرې د سنټاپي په سړک زما انتظار وکړې زموږ د لیدو امکان دی. امکان لري تر هغه وخته ماته نور معلومات هم په لاس راشي. کوټوال په غوسه شو وویل دا لیک چا او څه وخت راوړی دی؟ صیب هغه ماپښین مهال راغلی و او تاسو ماښام ماته دا لیک راکوئ. صیب زه 3 ځلې دلته راغلم خو هر ځل دا راته وویل شول چې تاسو له د دفتر څخه بهر په کوم مهم کار مصروف یاست. احمقه تا دا لیک کوم مسؤل افسر ته ولې نه سپاره؟ زه به دې سرمن درنه وباسم. صیب اساس دې ټینګار کاوه چې زه دا لیک له تا پرته بل چاته ورنه کړم. کوټوال وویل ته هم دا اوس کور ته لاړ شې او له کوم ځایه کوم بل احوال راغی او ماته یې سمدستي خبر راکړه. نوکر وویل صیب ته نن ډوډۍ ته هم کور نه راغلی. باداره صاحبه ډېره اندېښمنه ده. هغې ته ووایه چې زه ډېر مصروف یم. اوس ځه. یوسف له بګۍ څخه راکوش د قمندان د هستوګنې ځای ته یې مخه کړه. ناڅاپه یو ځوان ګړندی مخې ته ورغی او وویل صیب قمندان شاهي ماڼۍ ته تللی دی او دا پیغام یې تاسو ته پرېښی دی چې ده لوی ملکې ته تشریف یوسئ. یوسف په بیړه راوګرځېد او په بګۍ کې سپور. څو دقیقې وروسته هغه په محل کې په یوه کوټه کې د خپل خسر او د الحمرا د ناظم په مخ کې ولاړ و. بوډا سړی چې دی ولید وویل زوی ته ډېر ناوخته شوې. لوی ملکې د څو ځله پوښتنه وکړه دلته زما د لټون پر ځای باید نیغ د هغې لیدو ته ورغلی وی. یوسف وویل خو زه غواړم پر دې ځان وپوهوم چې هغه د څه لپاره ورغوښتی یم. د کلا ساتونکي هم دا پیغام راستولی و خو هغه هم په خپل ځای نه و. هغه دلته دی او په څه کار ډېر مصروف دی. اوس نور ډېر وخت مه تېروه. ملکې ته ورشه ته به د هرې پوښتنې ځواب په لاس درشي. زه یوازې دا مشوره در کول غواړم چې تا خپل زوی ګڼې او هغې له تا څخه دا تمه ده چې مصیبت په وخت کې به د دوی ملګرتیا نه پرېږدي. اوس ورځه په لاره کې به خواجه سرای درته په انتظار وي. د لوی ملکې تر ټولو لوی مصیبت د هغې زوی دی. زه د ابوالحسن د کونډې هر خدمت ته چمتو یم خو د بابلا د مور خوشحالول زما له وسه وتلې خبره ده. یوسف دا وویل او له کوټې ووت. لس ځنډ وروسته هغه د محل د خواجه سرا په لارښوونه یوې لویې کوټې ته ننوت. د بابلا مور چې په مړاوي سره د اندلس د تاریخ د وروستي باب سرلیک کښل شوی و په دالان کې ناسته وه. یوسف په ادب سلام پرې واچوه او له دې نه څو ګامه لرې ودرېد. ملکې څو شېبې په چوپه خوله هغه ته کتل بیا په لاس اشاره وکړه او بیا وړاندې ورغی او په یوه کرسۍ کښېناست. ملکې له لس ځنډ وروسته وویل خو د خدای جل جلاله شکر دی چې ته راغلی. کله چې د انسان وروستی وخت راشي نو هیله لري چې د هغه خپل ځینې دوستان نږدې ورته ناست وي. خو ستا د لیدو لپاره زه په څو نورو سببونو ناکراروم. سهار ما غوښتل د الحمرا د ناظم په لاس یو احوال در واسم خو دا داسې معامله وه چې د هغه نیغ په نیغه له تا سره د خبرو حوصله نه وه او ما د خسر او زوم د اړیکو نزاکت احساس کړ. دلته مې ستا د راغوښتلو اړتیا حس کړم خو ته په کور کې نه وې او مېرمنې ته دې معلومه نه وه چې چېرته یې. اوس زه د عبدالله د مور په حیث نه بلکې د سلطان ابوالحسن د ملکې په حیث څو خبرې در سره کوم. یوسف بوډۍ ملکې ته وکتل او بیا د اوښکو پردې د لیدو په مخ وغوړېدې. زوی ملکې په زړغوني غږ زیاته کړه ما ته ستا د مصروفیتونو لږ او ډېر معلومات نه وای هم پر دې پوهېدم چې په دې ورځو کې به ستا په زړه کې څه تېرېږي. ما په زړه کې ستا لپاره دعاګانې کولې او له دې ټولو مایوسیو سره مې زړه ته دا دوکه ورکوله چې ښایي ډوبېدونکې کښتۍ له کله له کوم ساحل سره ولګېږي. خو اوس زه غواړم تا ته ووایم چې موږ له الحمرا څخه د وتلو لپاره یوازې 2 ورځې مهلت راکړل شوی دی او درېیم سهار به هغه لمر چې 8 پیړۍ پخوا یې د اسلام غازیان لیدل چې په جبل طارق کې یې پښه کښېښوده د اندلس وروستی پاچا په داسې حال کې وویني چې له غرناطې څخه رخصتېږي او بیا ښایي په دې ځمکه د تل لپاره زموږ پخوانی پاتې ولسونه پر هغه مور لعنتونه ووایي چې ابو عبدالله یې زېږولی و. یوسف زه څومره بدنصیبه یم. ملکې ډېر په زحمت خپل سلګۍ را ایسار کړي او د یوسف هم دا همت نه و چې دې ته یې کتلي وای. هغه سر ځوړند اچولی و. د هغو ورځو تصور یې کوه چې د ابوالحسن ملکه به د کلا په برج کې ولاړه وه جهاد ته پر تلونکو او بریالي بیرته راستنېدونکو به یې ګلونه ورشیندل. ملکې د ځان راکبه کول هڅه وکړه. وویل موږ له روانېدو څخه بل ځنډ وروسته دښمن پوځ غرناطې ته ننوځي. موږ ته یې د خپلو شخصي خدمتګارانو څخه پرته د پوځ د 15,000 تنو د بیولو اجازه راکړې ده. خو ملکې بیا یو کاغذ اوچت کړ. یوسف ته یې ورکړ. بیا څو شېبې وروسته وویل دا د هغو 50 کسانو لیست دی چې د هغه په باب دا شرط ایښودل شوی دی چې په دې کې کوم کسان له موږ سره تلل غواړي دوی باید زموږ له تلو څخه لږ تر لږه 2 ورځې باید دلته پاتې شي. په دې کې کلا د ساتونکي نه علاوه ته خپل نوم هم لوستی شي. ابوالقاسم سهار له ابو عبدالله سره لیدلی دي او هغه یې پر دې قانع کړی دي چې د غرناطې د پوځ او ولس د ارام ساتلو لپاره ضروري ده چې دغه د نفوس خاوندان همدلته پاتې وي. خو له هغه وروسته چې کله سلطان له ما سره ولیدل نو ما ته یې پر دې پوهېدل ګران و چې ابوالقاسم دغه 50 کسه چې زیاتره یې د پوځ پخواني افسران دي د ځان لپاره څومره خطرناک بولي او کله چې د دښمن پوځ پر غرناطه قبضه وکړي نو له دوی سره به څه وړ سلوک کوي. ځکه خو زما په ټینګار ابو عبدالله له خپل وزیر سره بیا وکتل. زه په دې ملاقات کې موجوده وم. هغه ډېرې پلمې او د
دلیلونه راوړل خو زما دې ګواښ کار وکړ چې تا د دوی له خوښي پرته دلته د یو تن د پاتې کېدو هڅه وکړه نو زه به دا مسله پوځ ته وړاندې کړم او تا ته به له دې ځایه د تللو اجازه د مخه هغه 50 کسان هم خبر کړی شي چې د غاړې لپاره غړندۍ ورته تیارېږي. بیا ابوالقاسم دا ویل چې دا هسې یو احتیاط وکړه له دې څخه کومه بله نتیجه اخیستې وه زه به دا وړاندیز بیرته اخلم. هغه زموږ دا غوښتنه هم منلې ده چې د لښکر څخه هغه 15,000 تنه چې له موږ سره درومي موږ به یې غوره کوو. پر دې سربیره کوم کسان چې غنطه پرېږدي او غواړي کوم بل ځای ته لاړ شي له هغوی سره به هم هیڅوک څه تیری نه کوي. زما دا امید نشته چې ته به له عبدالله سره اوسېدل خوښ کړې خو دا ضرور وایم چې ته باید په غنطه کې پاتې نه شي. زه پوهېږم چې ته به تر وروستي مهاله ماته ونه منې خو یو سپاهي باید د تورې له پورته کولو څخه د مخه باید په پښو ودرېږي. په اوسني حالت کې چې د ابوالقاسم پلویان د دښمن لومړی د حملې ګروپ جوړ شوی دی ستا د مقاومت یوازینۍ نتیجه دا کیدی شي چې له دښمن سره د ټکر نه پخوا باید د خپل منځي جګړې خطر قبول کړي. بیا کله چې د پریدان لښکر د تورې په زور ښار ته ننوځي نو دلته به د ملکې او الحمه تاریخ په څو چنده تریخ او دروند تکرار شي. که زما په مخ کې دا خطرونه نه وای نو ما به تېره شپه له خپل زوی سره د ابوالقاسم د خبرو اورېدو وروسته هغه ضرور وژلی وای. یوسفه ستا پر دې پوهېول ضروري نه بولم چې د ولس د لوڼو به څه حالت شي. زه پوهېدم چې د ولس مشران د قبایلي مشرانو سره سلا مشورې کوي او ما ته دا خبر هم را رسېدلی چې کله د کلا د ساتونکي الچي تا ته درغلي وو هغه ستا په کور کې راټولېدل. اوس هغوی ته د دې ویلو ضرورت دی چې تاسو باید د توپان له راتلو څخه د مخه له دې ځایه ووځئ. اوس د ازادۍ د جګړې لپاره باید تاسو غناطې څخه لرې نوي مرچلونه جوړ کړئ. یوسف ځواب ورکړ. ما دا خبره احساسوله او ما هغه مشرانو ته همدا مشوره ورکړه او راغلم چې هغوی دې سهار له غناطې څخه وخوځېږي. ملکې وویل سبا ته به د پوځ څو ډلګي او زموږ د خدمتګارانو د کورنۍ څو قبیلې له دې ځایه روانېږي او د ناظم هیله ده چې د کور له نورو غړو سره ستا مېرمن هم روانه شي. که ستا اجازه وي نو چې کور ته ولاړ شي هغې ته د تیارېدو لارښوونه وکړم. ته خپل ملګرو ته هم احوال واستوه هغوی که سبا ته نه وي بله ورځ له بلې قافلې سره تلای شي. که ته مناسبه بولې 2 ورځې ایسار شه که نه له دوی سره یو ځای روان شه. یوسف وویل په داسې حالات کې ماته له دې پرته بله چاره نشته چې مېرمن مې له قافلې سره واستوم او د ځینو ملګرو په اړه هم زه دا ضروري بولم چې هغوی باید سمدستي له دې ځایه ځانونه وکاږي. که هغوی ما په څه سبب د شپې روان نه کړی شول نو سهار به له قافلې سره روان شي. د ځان په اړه به زه له څو دوستانو سره مشورې وروسته څه پرېکړه وکړم. زه هغوی ته داسې احساس نه ورکوم چې زه له خطره تښتم. اوس ماته اجازه راکړه ودرېږه. ملکې لاسونه وپکړول. د بلې کوټې نه یوه وینځه راووتله. ده ورته وویل د یوسف مېرمن دننه راواستوه. څو شېبې وروسته د یوسف مېرمن دننه ورننوتله او د خپل مېړه مخ ته یې وکتل. اوښکې یې په سترګو کې ړنډ شوې. د عبدالله مور ویل لورې ستا اوښکې د غناطې تقدیر نشي بدلولی. ته اوس کور ته لاړ شه او د سفر تیاري ونیسه. تا ته د یوسف په اړه د دومره اندېښنې ضرورت نه و. مګر هغه په ژړغوني آواز وویل که هغه دلته د پاتې کېدو پرېکړه کړې وي زه دی نشم پرېښودلی. لورې زه د دې ذمواري اخلم چې یوسف به دلته نه پاتې کېږي. ما له ده سره خبرې کړې دي. د هغه پر دې پوهول ضروري نه دي چې 2 ورځې وروسته به دلته اوسېدل څومره ګران وي. ته دې اوس زر کور ته ځان ورسوه. یوسف په تر لږ ځنډه همدلته پاتې شي. وفادارې مېرمن د اجازې په دود یوسف ته وکتل. هغه وویل معلومه نه ده زه به دلته څومره پاتې شم. ته لاړه شه. ما په کور کې ولید او څو نور تنه کښېنولي دي. هغوی ته دا ووایه چې تر لږ ځنډه زما انتظار وکړي. یوسف مېرمن ور وړاندې شوه. د ملکې لاس یې ښکل کړ او بیا په هیله مند نظر خپل مېړه ته وکتل او له کوټې څخه ووته. ملکې یوسف ته وویل ما چې ته د کوم کار لپاره ایثار کړی یې هغه په پوځ پورې اړه لري. د کلا ساتونکي زموږ سره د پتلو راځي دي او پوځ څو تنه افسران د هغوی د لیست په جوړولو بوخت دي چې موږ یې له ځانه سره بیایو. هغوی په دې اړه ستا مشورې ضروري بولي. یوسف ځواب ورکړ زه به ستا حکم عملي کړم خو که پوځ ته دا پرېکړه معلومه شوې وي د هغوی پر دې پوهولو ته ضرورت نشته چې د کوم هېواد پاچاهي پای ته ورسېږي نو پوځ یې هم شړېږي. اوس زه په کومه خوله دوی ته څه مشوره ورکړم. ملکې ځواب ورکړ زه یوازې دا غواړم کوم خلک چې خپله خوښه زموږ ملګرتیا کوي د هغوی په غوره کولو کې باید ډېر پام وشي. لږ تر لږه په افسرانو کې باید داسې څوک نه وي چې پر هغوی د پریدان د جاسوسۍ ګمان کېدی شي. زه په دې پوهېږم چې زموږ ملاتړ کوونکي به زیاتره هغه خلک وي چې کور او کورنۍ له غناطې څخه بهر دي او مقامي خلک به پخوا له دې چې د ابوعبدالله په خاطر جلاوطنه شي 100 ځله به سوچ کوي. خو زه دا ضروري بولم چې د دې پوځ کوم لویو افسرانو چې هغوی ته سمدستي خطر احساسوي د هغوی نومونه باید د غناطې د پرېښودونکي په لیست کې شامل کړی شي. که زما سره دا احساس نه وای چې موږ نه وروسته به ډېر خلک له غرناطې څخه بهر د پناه اخیستلو په هڅو مجبور شي نو ما به له ځانه څخه د 50,000 تنو بیولو غوښتنه نه کوله. هغه سیمه چې دښمن زما زوی ته په نظر کې نیولې ده د هغې د ادارې لپاره 500 تنه هم بس دي او زه د خپل زوی د ټولې خوشباوري او ځان تېرېستلو سره پر دې هم پوهېږم چې زموږ هستوګنه به عارضي وي. د توپان بله څپه به موږ د اندلس څخه پورته کړي او د افریقا څنډو ته به مو رسوي. له هغه وروسته که خدای جل جلاله د دې بدنصیبه ولس پر یاد واورېد نو امکان لري چې یوه نه یوه ورځ به غناطه
متفق قبایل د بهرني کومک په امید راپاسي او هغوی به ستا د ملګرو څخه کوم لارښود پیدا کړي. یوسفه زه پخپله هم د سلطان ابوالحسن د کوم نومي علي سالار په مخ کې د دې خبرې جرأت نشم کولی اوس دی د پریدان د یوه وړوکي باج ورکوونکي خدمتګاري ومني. زما وروستۍ هڅه دا ده چې پر کوم غازیانو دغه بدمرغه ولس خپله راتلونکې تړلی شي هغوی باید په قناعته کې پاتې نه شي. اوس ورځه هغوی ستا انتظار کوي او زه د دې خبرې مسؤلیت اخلم چې بابلا به ستا په کار کې څه لاسوهنه نه کوي. لږ ځنډ وروسته یوسف پر خپل زړه له یو زغم څخه اوچت بار سره د 2 وسلوالو کسانو په لارښوونه د الحمرا د هغې کوټې په لور روانو چې هلته د کلا قومندان او د هغه ملګري راټولو. بیا هم د سلمان، سعید، د عتیقې او مسعود له قناطي څخه زر تر زر د تلو په اړه د ده ناکراري یو څه کمه شوې وه. د معتصم بلا د جوج هغه جذبه در یاد کړه د یوې خور د مظلومیت کړي کناره در یاد کړه د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې در یاد کړه ستا باسی خلافات و غیرت خلافات و دا علومو دور هغه علم خلافات تل و کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان خو چې مغول شو غالب دا د چنګیز پلویان شولو ټوټه د عباسیانو خلافت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نن د تروژمۍ مسافر د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو د یوسف له روانېدو څخه لږ ځنډ وروسته د سمندري قواو 15 تنه پخواني افسران د هغه کور ته راورسېدل او نږدې تر 1 ساعته پورې له سلمان او عبدالملک سره د خپل سفر په باب ضروري خبرې پای ته ورسولې. اوس دوی له الحمرا څخه د یوسف د راستنېدو په انتظار وو. ناڅاپه عبدالمنان او جمیل ویرېدلي کوټې ته وننوتل او عبدالمنان ساه نیولې سلمان ته وویل د خدای جل جلاله احسان دی چې ته بیرته نه یې ستون شوی. عبدالله د کور په شاوخوا کې د حکومت خلک پیدا کوي. سلمان په وارخطایي جګ شو وویل هغوی ته د سعید په باب معلومات شوي دي. عبدالمنان ځواب ورکړ نه سعید ته څه خطر نشته پولیس ستا په بڼه او سره د چا لټون کوي. زما باور دی چې د حکومت کوم جاسوس ته له ابوالحسن سره لیدلی چې د دوی له کور راوتلی او درپسې شوي دي. پولیس ته ستا نه پرته د هغه کوچوان بڼه او حیره هم معلومه ده چې ته ورسره سپور شوی وي. ولید پوښتنه وکړه تا ته چا وویل؟ ما ته د پولیسو یو افسر وویل چې د خپلو نورو یو شمېر ملګرو په څېر پټ زموږ سره ملګری دي. هغه له پخوا څخه د ابوالحسن د مشر ورور دوست او زما د کور تر څنګ اوسېږي. هغه ما ته وویل چې د کوټوال نایب د ابوالحسن له کوره د وتلي پردي په باب 2 خبرونه ورغلي دي. لومړی دا چې هغه پر سړک جومات ته نږدې په بګۍ کې سپور شوی او دوهم دا چې هغه له بګۍ څخه پلی شو د یوسف کور ته ننوت. هلته د ښار ځینې خلک او قبایلي مشران راغونډېدل. د کوټوال مرستیال په ښار کې د ګزمې په وخت کې دا معلومات ترلاسه کړي وو او بیا پخپله همهغلته ورغلی وو. هلته له یوې نه اټکل کېدونکي پیښ سره مخ شو. د هغه کوم پوځي افسر ګاډۍ درولې او غوښتل یې تلاشي یې واخلي چې سلمان ورخطا شو. ته د ټولې کیسې اورولو نه پرته په 2 جملو کې ویې نشې ویلی چې اوس وضع څه ډول ده؟ عبدالمنان ځواب ورکړ صاحب اوس وضع داسې ده چې پولیسو 18 تنه د عبیدالله د کور په شاوخوا کې په ساده جامو کې پیره کوي او هغوی په کوڅه کې له هر چا څخه چې تېرېږي د یو ناشنا سړي په اړه پوښتنې کوي. هغه دوست چې ما ته یې دا خبر راکړ د کوټوال او د هغه د مرسیال خبرې اورېدلې دي. هغه دا اندېښنه ښکاره کوله چې هغوی په کوم سړي د ترکانو د جاسوس شک دی. زه وېرېدم چې تاسو بیرته هلته نه وي راستون شوي ځکه مې جمیل او نور ملګري خبر کړل او بیا مې ستا د دفاع لپاره د څو رضاکارانو لاسولو وروسته زه له جمیل سره د ولید دوی کور ته ورغلم. خو د ولید پلار د مخه د پولیسو د تګ راتګ او ګزمې احوال رسېدلی وو. هغه د احتیاط لپاره سعید او د هغه ملګري خپل کور ته ورسره بیولي وو. بیا چې ما کله هغه ته دا وویل چې پولیس سعید نه بلکې ستاسو په نیولو او لټون پسې راوتلی دي نو هغه په بیړه خپله بګۍ تیاره کړه او موږ ته دلته د راتلو حکم وکړ. سلمان وپوښتل د پولیسو کوم چا له ابوالحسن سره هم خبرې کړې ده؟ نه تر اوسه پولیسو د عبیدالله د کور دروازې ټکولو جرأت نه دی کړی او د نورو خلکو په څېر ابوالحسن هم د ولید د پلار کور ته راغلی دی. هغوی ټول ټینګار کوه چې ته
بې له ځنډه له غرناطې څخه ووځه او په لاره به کوم خوندي ځای کې غلی شي او خپل د ملګرو انتظار کوه هغوی په مناسب فرصت پیدا کړي تا ته به ځان در ورسوي. ما په لاره کې دا بندوبست کړی او راغلی یم چې څو سپاره د ښار له دروازې څخه بهر ځانونه ورسوي. هغوی به تر یوه پړاو ستا سره ملګري وي او له دې تسلي وروسته به راستنېږي چې د غرنیو قبیلو کوم مشر ستا د ساتنې لپاره مناسب بندوبست وکړي. ما تا ته آس را نه وستلی شو خو اوس له دې ځایه تا ته یو ښه آس برابرېدی شي. عثمان یا د کور کوم بل نوکر به یې د ښار نه بهر ورسوي موږ به تا ته په بګۍ کې بوځو. د څو شیبو لپاره د سلمان د پرېکړې قوت ځواب ورکړ. هغه د اندېښنې په حالت کې کله عبدالمنان او کله نور خلکو ته کتل. عبدالمنان له خپل جیبې یو کاغذ راویست او سلمان ته یې وړاندې کړ. وویل وبخښئ ما د اندېښنې په وجه دا لیک تا ته در ونه ښودلی شو. سلمان کاغذ پرانیست ویل د بدري یو لنډ پیغام او د کږو لیکونو معلومېده چې دغه څو کرښې په ډېره بیړه لیکلي دي. د ترجمې مسافره که زه تا ته د څه ویلو حق لرم نو زما لومبۍ او وروستۍ هیله دا ده چې تاسو د ماما جان خبره ومنئ او زما باور دی چې په دې مسله کې سعید او یوسف کاکا هم له ما سره هم نظره دي چې ته باید بې له ځنډه نور له غرناطې څخه ووځې. تا د خدای پیمانه ویل ما ته په هر حالت کې ډېر ګران دي خو که خدای مه کړه ته غدارانو ونیولې نو دا به یوازې زما لپاره نه بلکې د سعید عوتکې لپاره هم له زغم نه وتلې صدمه وي. د خدای لپاره زما خبره ومنه. په دې دنیا کې خو داسې څوک هم باید وي چې له سترګو ډېر لرې وي هم د ژوند یوه هیله پرې تړلې وي. که وخت اجازه راکوله نو زما دا لیک به ډېر اوږد وای خو په هر حال ستا دوستانو ته بګۍ تیاره ده. ماما جان ما ته نارې وهي او زه به تل تا ته نارې وهم. خدای دې مل شه سلمانه بدریه. سلمان تر لږ ځنډه پر دې ګډو وډو کرښو د اوښکو هغو وچو شو څاڅکو ته کتل. بیا ژوره ساه واخیسته او لیک یې ولید ته ور اوږد کړ. ولید د لیک لوستلو بیرته هغه ته ورکړ. وویل زه له بدریې څخه هم نظره یم خو یوسف کاکا تر اوسه بیرته نه دی راګرځېدلی او موږ د هغه له مشورې پرته هېڅ ګام نشو اخیستی. له بده مرغه دا وخت داسې دی چې موږ په اسانۍ سره په الحمرا کې هغه ته احوال هم نشو استولی. په همدوی کې بهر د بګۍ د عراب غږ واورېد. سلمان وویل لکه چې هغه راغی. ټولو دروازې لوري ته وکتل او ولید جګ شو له کوټې څخه ووت. بګۍ ودرېده او څو شېبې وروسته د ولید او د یوسف د مېرمنو د خبرو اترو غږ اوچت. کاکا جان در سره رانغی؟ نه هغه اوس د یو زري کال لپاره په الحمرا کې پاتې دي او شاید تر څه ځنډه پاتې شي خو د عزتمنو مېلمنو لپاره هغه دا پیغام رسولی دی چې د انتظار وکړي. کاکا ناوي ته یو څه اندېښمنه ښکارې. هغه ته خو بس هلته څه خطر نه وي؟ نه هغه په غمجنه لهجه وویل لږ تر لږه تر 2 نورو ورځو پورې هغه ته خطر نشته. 2 ورځې د ولید ژغ په ستوني کې خپ شو او سلمان او نور ملګري په پریشانۍ په حالت کې له کوټې څخه برنډې ته وروتل. د یوسف مېرمنې هغه ولید ور وړاندې شو او په لړزېدلي غږ یې وویل ما باید د خپل خاوند مېلمه پریشانه کړې نه وای خو د داسې خبره ده چې زړه مې غواړي د خپل کور په بام وخېږم او چیغې کړم. د غرناطې د برخلیک پرېکړه شوې ده 2 ورځې وروسته به سلطان عبدالله الحمرا پرېږدي او له هغه وروسته به د دښمن پوځونه غرناطې ته ننوځي. زما مېړه په دې وضع کې هم د څه معجزې منتظر و خو ښایي د معجزې وخت تېر شوی وي. هغه اوښکې پاکولې او د کور د پاسنۍ پور د زینو په لوري ولاړه. سلمان او ملګري تر څه ځنډه حیران دریان وراړو او یو بل ته یې کتل. بالاخر ولید وړاندې ورغی او خپل سلګۍ ایسار کړی. وویل تاسو دننه تشریف یوسئ زه به الحمرا ته ورشم او د دې احوال د رسولو هڅه به وکړم. خو په دې ځنډ کې د سلمان د دفاع شعور پوره راویښ شوی و. هغه په یو پرېکنده لهجه وویل نه که هغه په الحمرا کې په خپله رضا پاتې وي نو د دې یوازې یو مطلب کیدای شي چې هغه د کومې مهم ذموارۍ سره مخ شوی دی. لږ تر لږه به زه داسې وخت کې د خپلو ذمواریو په ترسره کولو کې پریشانه نه کړم. عبدالملک وویل زما هم همدا مشوره ده چې په دې وضع کې ته باید نور یوه شیبه وخت هم ضایع نه کړې. کله چې هغه راشي نو موږ به ورته ووایو چې له غرناطې څخه ستا وتل ضروري و. امکان لري له هغه سره تر خبرو وروسته به موږ تا پسې دا شو که نه نو سبا ته به خامخا در پسې روان شو. سلمان ولید ته وویل ولیده که ته له بیبي څخه اجازه واخلې زما د هغه له بګۍ پرته 4 سپرلي اسونه هم پکار دي. بګۍ له بهر سړک څخه بیرته راشي او بیا به اسونه هم ورسره بیرته ورته راواستو. ولې ځواب ورکړ د بیبي د اجازې ضرورت نشته زما سره د دې پوره صلاحیت دی ستا څه ته ضرورت وي هغه درته وسپارم. زه هم دا اوس اسونه تیارم او ولید له کوټې څخه بهر ووت. سلمان جمیل ته وویل ته بهر ته ورشه معلومات وکړه چې شاوخوا رضاکاران وي 4 تنه ترې راوغواړه هغوی به هلته پالتو اسونه بهر ته در سره بوځي. ښاغلې د دې سیمې سرښندونکي ته لارښوونه شوې ده چې تر څو د یوسف هدایت نه وي له خپلو ځایونو څخه باید لرې نه شي. زه به یې همدا اوس راوغواړم. جمیل دا وویل او بهر ته ووت. عبدالمنان چې تر اوسه پرې چوپ ولاړ سلمان ته وویل ښاغلې ما ته څه امر کوئ؟ سلمان وړاندې ورغی په مینه یې د هغه پر مټ لاس کېښود. وویل دوستانو ته څوک امر نه کوي غوښتنه ترې کوي او ته یو داسې دوست دی چې د غوښتنې ضرورت هم درته نشته. ته له ما سره بهر راځه. بیا یې نور کسانو ته وویل تاسو دننه کښېنئ زه له تاسو څخه له خدای پامانۍ پرته نه ځم. هغه طارق هغه موسی ابن نصر دس شو ها قتيبة ابن مسلم پشان امیر دس شو دا محمد ابن قاسم د زړونو میر دس شو
چې اندلس دستان د خراسان د فضا د چین کاشغرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و په دا وخت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه. د خبرونې درنو قدرمن اوریدونکو لږ ځل وروسته سلمان له درشل څخه راووت. عبدالمنان ته ویل مسلمان له تا سره راغلی و؟ هوکې هغه د ابوالنصر د کوچوان سره ناست دی. سلمان وویل دا عجیبه خبره ده چې کله ماته د یوه هوښیار ملګري اړتیا احساس شي نو دغه زلمی هلک راورسېږي. عثمان تر دې لوی انعام څه کېدای شي چې تاسې باکماله هلک بورئ. هغه داسې ګڼي چې ته به یې درسره بیایې او ما واده هم ورکړی و چې د هغه سمندر او بیړۍ له لیدو سره ډېره مینه ده. تا د ځان په باب څه فکر کړی دی؟ عبدالمنان ځواب ورکړ کله چې محشر جوړ شي نو ما غوندې خلک یوازې لیدای شي فکر نشي کولی. که ما ستا د ارادو او عزایمو ملګرتیا کولی شوه نو ځواب باید همدا وي چې زه هم ستا سره تلل غواړم خو د غرناطې له سقوط سره به زما ارادې او هدفونه هم ختم شي او زه به یوازې د ژوند د ساګانو پوره کولو لپاره ژوندی یم. سلمان وویل په هر صورت تا ته د فکر کولو څه وخت شته. که دې په خیالونو کې څه بدلون راغی نو یوسف به تا ته په ساحل کې هغه ځای در وښیي چې زما کښتۍ به هلته نږدې چېرته لنکر اچولی وي او په هغه کښتۍ کې به ستا لپاره ډېر ځای وي. دوی په خبرو کې طبیلې ته نږدې ورسېدل. هلته نوکران پر اسونو د زنونو پر تړلو بوخت وو. ولید بهر ولاړو. هغه سلمان ته وکتل وویل صیب اسونه به اوس چمتو شي او تر څو دقیقو پورې رضاکاران هملته راورسېږي. ولیده تا دا پوښتنه ونه کړه زه فالتو اسونه د څه لپاره بیایم؟ صیب ما ته د پوښتنې ضرورت نشته. زه پوهېږم چې ته د سعید او د هغه د ملګرو څخه پرته نشې تللی خو په دې مې سر نه خلاصېږي چې زموږ د بګۍ پر موجودیت برسېره ته بله بګۍ ولې در سره بیایم؟ تا ته به دا هم معلومه شي. ته اوس ورځه د یوسف له ولستون څخه 2 لیندې غیشي 2 تومانچې او بارود تر سره راوړه. ولید وویل ښاغلې که ته زموږ کره رواني نو هلته به پوره وسله موجوده ده. زه یوازې احتیاط کوم کیدای شي موږ ستاسو تر کوره ضرورت شي. سلمان څو ګامه وړاندې ورغی او اسمان ته یې نارې کړې. هغه له بګۍ نه ټوپ وهه او نږدې ورغی. سلمان ورته ویل ستا د کښتۍ لیدو ته هوس دی؟ عثمان لومړی خپل اغا او بیا سلمان ته وکتل. وویل که اغا اجازه راکوي نو زه له تا سره تلو ته اراده لرم. هغه په سترګو کې اوښکې وځرېدې. سلمان عبدالمنان ته وویل اوس تاسو دلته د ایسارېدو ضرورت نشته. ته د ابونصر په بګۍ کې سپور شه د هغه کور ته لاړ شه. هغه ته ووایه چې عتیقه منصور او سعید له ما سره د تلو لپاره سفر ته چمتو کړئ او چې کله زما بګۍ دروازې ته نږدې ورغله تاسو سمدستي دروازه خلاصه کړئ. د ښار تر دروازې پورې تاسو باید راسره ولاړ شئ. ما به په اعتمادي وضع کې د جنوب ختیځ په لور مخه کړې وي خو سعید لا استراحت ته اړتیا لري. موږ به بګۍ تر هغه کلي پورې بوځو او له هغه ځای به رضاکاران هم بیرته راستانه شي. د سعید دی له کلي څخه موږ ته د مرستې لپاره ډېر کسان پیدا کېږي. دوهمه بګۍ به له لارې څخه بیرته راواستوم. عبدالمنان وویل شیخ ابو یعقوب عثمان ته یو ډېر ښه آس ورکړی دی. ستا سره د تګ لپاره ده ته په ښه آس برسېره د ښو جامو هم ضرورت دی. ځکه خو که ستا اجازه وي زه به په لار کې په سرای کې د ده جامې وربدلې کړم او په لویه دروازه به ستا انتظار کوي. سلمان وویل هوکې عثمانه ته له ده سره تلای شي خو په تیاره کې ځنډ ونه کړې نو یو بل کار هم در سره کولی شي. عثمان ځواب ورکړ ښاغلې څومره ځان چې په ما په جامو بدلولو کې وځي په دې ځان کې ما پر آس ځین وتړئ. تاسو امر وکړئ. ته نیغ ابو یعقوب ته ورشه هغه ته د احوال ورکړ چې سړک ته بیرته راشه. موږ له ځنډ وروسته در روانېږو. سمدستي له موږ سره همدا اراده ده چې بګۍ له سړک سره لږ لرې بوځو ځکه خو هغه باید څو تنه سپاره راواستوي چې په لار کې څه خطر وي موږ ته د مخه احوال راکړي. دا هم امکان لري چې موږ د سړک لاره پرېږدو د ابو یعقوب د کلي په لور مخه کړو. تا به په لار کې په یو جړ کور لیدلی وي په مخ کې مخزوړی سړک د باران د اوبو د ویالې په څېر جوړ کړی وي. عثمان ځواب ورکړ صاحب تاسو امر وکړئ زه په پټو سترګو هم هلته رسېدی شم. کوم رضاکار چې له دروازې څخه بهر ته وتلی هغه ته ووایه چې د کور شاته غلی ودرېږه. سلمان دا وویل او بیا عبدالمنان ته مخ ورواړه. ته خو به له ښاره په وتلو کې څه ستونزه نه وي؟ نه صاحب تاسو ډاډه اوسئ موږ هلته پوره بندوبست کړی او راغلي یو. راځه عثمانه. هغه په منډه بګۍ ته وروخت او پکې سپور شو. د غرناطې کوټوال پر بستره زغېدلی و او د ورځې په پیښو یې فکر کاوه. ناڅاپه چا دروازه وټکول. دی له غوسې څخه جګ شو. څوک یې؟ نوکر دروازه خلاص کړه. دننه ورغی. یوه ګوته یې ده ته وښودل. وویل صیب یو څوک په دروازه کې بهر ولاړ دی له تا سره لیدو هیل لري. هغه د نښې په توګه دا ګوته راواستوله. کوټوال ډیوې په رڼا کې ګوتې ته وکتل. وویل هغه بهر ولاړ دی تا ول دننه رانوستی؟ صیب
په دې وخت سال اجازه پرته پیرودار ودرېد او هغه دروازې د څنګ له کړکۍ څخه دغه کوټې د ګوتې ورکولو په وخت کې د خپل نامه له ویلو څخه ډډه کوله. هغه یوازې دا ویل چې دغه نقشه یوسه زما ډېره بیړه ده او یو ضروري احوال در کوم او بیرته ځم. هغه خره د عتبه غږ هم ونه پېژنده. کوټوال دا وویل او بیا بیرته پنې په پښو کې یو درنه کمبله یې په اوږو واچول له کوټې څخه ووت. لس ځنډ وروسته پیرودار د هغه غوښونه او کنځلې واورېدلې او د بهرنۍ دروازې په خلاصولو بوخت. کوټوال په بیړه بهر ووت. په همدې ځنډ کې بهر پر سړک ولاړ بګۍ روانه شوه. ودرېږه کوچوانه بګۍ ودروه. هغه ډېر ګړندۍ منډې پسې وهلې. چاغ کوټوال سلیدی او ګاډۍ ته یې ځان ورسوه. دننه یې ور وکتل وویل عتبه خدای جل جلاله سوګند ستا پیغام ماته ډېر ناوخته. هغه خپله خبره پوره نه کړې شوه. د سرک په رب کې د هغه ورمېږ د سلمان په اوسپنیزو پنجو کې تلوېدلی و. ولې د هغه مټې ونیولې او دننه یې ګاډۍ ته ننویست. بګۍ بیا ګړندۍ شوه. جمیل خپل خنجر د هغه په سینه ورکېښود او زور یې پرې راوړ او هغه لږ ځنډ ډېر همت هم ځواب ورکړ. سلمان د هغه پر ورمېږ فشار کم کړ او ورته یې وویل ګوره که دې د شور هڅه وکړه نو پخوا له دې چې غږ دې اوچت سي ورمېږ به دې بوټ مات شي او موږ به د خنجر او یا تومانچې په استعمال دغه ښکلې بګۍ ستا په وینو ککړه نه کړو. کوټوال وټوخېده او په ډېر زحمت یې ویل زه پوهېږم چې تاسو له خوښۍ پرته زما غږ تر ستوني نشي راوتلی خو تاسو څوک یاست او څه غواړئ زه ستاسو هره خبره منم. سلمان له شا څخه د بګۍ پرده لرې کړه. څو شېبې سړک لوري ته وکتل. بیا کوټوال ته وویل ته هوښیار سړی ښکارې. زما لومړی حکم دا دی چې که د پولیسو کوم سړی دې بګۍ ته رانږدې کېدو هڅه وکړه ته لرې غږ پرې وکړه او ترې ایسار یې کړه. که ضرورت ټوله بګۍ دې سر ورته وباسه او ورته ووایه چې ته دې له دوستانو سره چېرته روان یې خو ستا د غږ په اورېدو باید څوک دا احساس نه کړي چې ته له ویرې او یا مجبوري زموږ امر منلو ته مجبور یې. ستا دا اشتباه به یوازې تر تا پورې محدوده پاتې نه شي. باید دا درته وایم چې اوس زموږ ملګرو ستا کور کله بند کړی که هغوی ته څه وخت دا خبر ورورسېد چې موږ په بګۍ پسې څوک را روان دی نو هغوی به ستا د کور یو تن هم ژوندی پرې نږدي. صیب پر ما ورحمېږئ زه وعده کوم چې هېڅ غلطي به رانه نه کېږي. سلمان جګ شو له دروازې څخه یې سر وایست. غږ یې وکړ کوچوانه بګۍ ارامه بیایه. بیا یې بیرته په خپل ځای کېناست. ویې انشاء الله موږ به تاته د څه غلطي کولو فرصت در نه کړو. اوس راشه او ډاډه زما تر څنګ کښېنه. جمیله ته یې لاسونه او پښې وتړه خو ډېر باید په زحمت نه شي. کوټوال بې له دې چې څه پلمه او دلیل ووایي پټه خوله امر ته غاړه کښېښوده. سلمان له لږ ځنډ وروسته تومانچه راویستل او د هغه پر ککر یې کښېښوده. ویې ویل د تروژمي مسافر داستان درنو او قدرمن اورېدونکو دا چې څه یې وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه طلحه زبیر پشان دا غیرت ملتا نشته نن سات او هم قاقا التمیمی ملتا حد کی اسرا سلطنت مد کړ دغه دولت د فارس پلو اسمکا شد عمر خلافت و خلفاء راشدین هم د اسلام خادمین صدیق عمر و عثمان بل و علی گلورین اسلام پیاوړی و دا وخت یو عزت مومنان